په مدینه قانوني کې د 10 سالونه په سټیشن کې په مدینه قانوني کې د 10 سالونه د ګیس مسله ده چې موږ حکومت ته وایو حکومت اهلیکارو ته وایو هغوی وایي چې اداره به کوي خو زه نه حیران یم چې په 10 سال کې ادارې څه ونه کړل بیا موږ مجبوره شو چې علي محمد خان ته موږ دا پیغام ورسو چېرې د ګیس مسله ده هغه هم په یو نیم کال کې دا مسله حل نه کړه او وایي چې د ریلوې نه به NOC رالمه هغه NOC لپاره ورته مه وي هغه هم د هغې نه د اوسه پورې لاچاره دی دوستانو غټه خبره دا ده چې علي محمد خان زموږ دپاره قابل احترام دی زموږ MNA دی زما ذاتي ملګری دی خو یو خبره په ډاګه کوم چې په عمل کې او په تیوري کې ډېر فرق وي ما هغه ته په 2017 کې ویلي وو اوس هم هغه فقره زما یاده ده چې علي محمد خان you are not suitable candidate for N18 زه خپله خبره ځکه دوهراوم چې ما ورته دا په حسد نه ویلي ما ورته دا په بغض نه ویلي ما هغه ته دا ووي چې د علاقې لپاره سوټیبل کینډیډیټ هغه وي چې د غریبو د درد نه ډاډمن وي د هغوی د مسالو نه خبر وي خو زه نن په افسوس چې د اتیانو کې د علي محمد خان کور دی او نن د اتیانو خلک د وړو نه لاچاره دي 4 ورځې وشوې خلک راوځي او په وړو پسې سرګردانه ګرځي نو دا د ده لپاره زه ډېر په افسوس دا لفظ استعمالوم چې دا د ده لپاره د شرم خبره ده باقي زه یو مثال درکوم یو زنانه وه په کور کې ناسته وه خاوند یې له بار نه یو پیټه کدو راوړو هغه ورته وي دا کډو پرېږه چې دا نن پوخ کو وی خورو چې کدو یې پرېږو د هغې نه جن راووتو جن ورته یا ښه حکم راته وکړه څه حکم دی هغه وی ته څوک یې وایي ما خو یو جن لیدلی و چې الدین کا چراغ والا جن په کدو کې خو ما جن نه و لیدلی هغه وی نه زه جن یم او ته ما ته حکم کوه زه به انشاءالله ستا مسلې حل کوم هغه زما په شان کمزوری و هغه یې رجي بس باندې یو کور ښکلی محل جوړ کړه هغه ورته په جواب کې وي که ما محل جوړولی شو زه په خپله په کدو کې پروت وم لهذا وایي زه نه شم بیا یې ماله د لاوري نه مټایي راوړه هغه ورته یې کرۍ راله راکړه هغه یې ته څنګه جینې چې کرۍ وغواړې هغه ورته زه د NA22 هغه د قامي حساب لوی ممبر یم چې هغه نه روډ پخولی شي هغه نه ټرانسفارمر جوړولی شي هغه نه لارې ټیکولی شي هغه د ولس سره هېڅ ښېګړه نه شي کولی زه هغه شان جین یم دوستانو عرض مې دا دی چې په دې چوک کې د بجلۍ په حواله د عمران خان په وینا ما دلته بیلونه سوځولي وو ځکه چې بجلي اتانې ګرانه شوې وه نن زه په افسوس سره وایم ما سره بیلونه را سره دي په دې کې په هر بیل کې فیول ایډجسټمنټ په دې نوم باندې د ولس نه شوکه کوي د ولس نه ډاکه کوي 400 روپۍ بیل او 1200 روپۍ ته جوړوي فیول ایډجسټمنټ موږ ځکه نه منو چې زموږ بجلي دا په اوبو باندې پیدا کیږي زموږ په بجلي په تیلو باندې نه پیدا کیږي او زه نن هغه خپله خبره دوهراوم چې اتانې بجلي ګرانه شوې وه نو ما بیلونه سېزلي وو نو نن بجلي یو په 100 سیوا شوې ده نو زه درنه یو ځل بیا هغه قدم اوچتوم چا سره ماچه شته ما دا ځکه دوهرا وکړه چې زه سیاست د علي محمد خان دپاره نه کوم زه سیاست د فرد دپاره نه کوم زه سیاست د شخصیت دپاره نه کوم زه سیاست د ولس دپاره کوم د عوامو دپاره کوم او چې کله عوام په تکلیف کې زه به د هغوی سره څنګ په څنګ ځم نن عوام په تکلیف کې دي د وړو تروړه په 1150 وړي ګران وریجې ګرانې هر یو شی ګران دی نن ما سره د اخبار دا یو پیس را سره دی
دا مې ځکه راغستې چې که ما په حکومت تنقید وکړو په حکومت مې تنقید وکړو نو ما حق دی چې غریبانان دلته تباه دي او د حکومت اهلکار وایي چې مهنګایي نشته مهنګایي په کم ځای کې نشته په کیفیټیریا کې نشته کم ځای کې چې د قومي اسمبلۍ ممبران او وزیران ډوډۍ خوري هلته روټۍ په 15 روپۍ او د ترکاري پلیټ په 10 روپۍ ځکه چې ډېر غریبانان دي او نور 19 کې سیلاب راغلی دی تباهیانې شروع دي زه خپله خبره مزید بوزم ماته وایي چې لږ شاټې کا خو زه نن خبرې کوم دا زما مجبوري ده نه نو صورتحال مې دا دی چې موږ ته وایي تاسو قرباني وکئ زما ورکرانو ته وایي د پی ټي آی ملګرو ته عوامو ته چې قرباني وکئ کومه قرباني بلکل یې کوم نور هم راباندې راوله خو دا دغلته چې کم وزیران ناست دي کم د قومي اسمبلۍ ممبران ناست دي که هغه علي محمد خان دی که هغه بل دی دوی دې قرباني وکړي تنخواګانې دې نه دي دوی د تیل خپل خرچ کوي خپل ګاډۍ دې استعمالوي زما ولیدل چې دوی به وي چې موږ وایي فی کلچر ختمو دوی به وي چې دې نه مخکې خلکو امداد خان رباني صاحب زید بکر دوی به چې افتتاحګانې کولې بورډونه به یې لګول نن دا افسوس وایم چې دوی په خپله د سلیټ دی سلیټ دا چې ځوړند کي او یو د بیلې ستن ولګوي هغې ته چې کوم دی سلیټ ځوړند کړی او افتتاحګانې کوي لکه دا هغه وی آی پي کلچر او دوی وی چې موږ به چې دغه کوو دا افتتاحګانې کوو نو موږ په تندو باندې بورډونه نه لګوو هغه شی هم د دوی غلط ثابت شو په آخره کې دا اخبار خیم په دې کې د راجنپور نه د قومي اسمبلۍ ممبر جناب دا د پی ټي آی ممبر دی د قومي اسمبلۍ دی د اسمبلۍ په فلور وایي چې سیټونه خرڅ شوي دي په پاکستان کې سیټونه خرڅېږي په راجنپور کې 21 نوکریانې خرڅې شوې دا زه نه وایم دا د قومي اسمبلۍ ممبر وایي او په دې خوا طرف باندې نور عالم هغه د اسمبلۍ په فلور وایي چې دا مهنګایي ده ګرانۍ دی تباهي د ملک کېږي نو چې کله د قومي اسمبلۍ ممبران دا وایي نو ما ته حق حاصل دی باقي ما د پارټۍ نه وباسي بیا د هغوی خوښه ده ځکه چې خامخا په دوی تنقید کې نو دوی خو خفه کېږي دا خو د دوی عادت دی که نه خفه کېږي به خامخا خو په آخره کې یو سوال یو درخواست کومه چې د دې ټولو خبرو حل څه دی ځکه چې موږ تېر حکومتونو نوټونه ورکړي دي او دا لم ورکړل خو د ده سره موږ یو لپه شامل کړی او هغه دا و چې آخري سهاره آخري امید دا موږ ویلی و خو زه د پی ټي آی ملګرو ته درخواست کوم چې دوه رکعاته نفل وکئ د الله نه معافي وغواړئ ځکه چې آخري امید آخري سهاره هغه رب الجلال دی دا زموږ د کوټه زه عرض مې دا دی چې دا موږ ځکه ویلي دا زموږ کوتاهي وه او هغه قهر په موږ باندې لاګو دی د مهنګایۍ په شکل کې د بدامنۍ په شکل کې نو د نن نه پس د دې سټیج نه ټول د پی ټي آی ملګرو ته درخواست کوم چې 2 رکعاته نفل وکړي او د الله نه معافي وغواړئ په آخره کې د دې ټولو مسلو حل نه ته پیش کوم د دې ټولو مسلو چې بار حکومتونه رالل او موږ مخالفتونه وکړل راولوی مو او بیا مخالف کېږو دا ولې دا ځکه تر څو پورې د ملک نه ملیټري بالادستي د فوج حکمراني دا نه ختم شوي او سیول بالادستي نه قایمه شوي تر هغې پورې موږ خلک به دغه شان په عذاب یو ځکه ساحل صاحب وایي چې د کلي خلکه ما په څه ګرموئ د کلي خلکه ما په څه ګرموئ څوک د خپل کور څوکۍ په غلو نه کوي دا موږ څوکیداران راوستي دي دوی له پکار د آرمي د فوج د دې ادارې انتهایي د زړه کومې ده زه قدر کوم خو د دوی چې کم کار دی خپل کار طریقې دي د ملک دفاع طریقې دي د ملک دفاع دي وکړي او تر څو پورې چې د ریاست کار دی په دې باندې دا کم خلک چې تېر شوي وو هغې پوهېدل هغوی د حکومت لاندې حکومت چلو هغوی له چل ورتو هغوی به ډالر چې کوم دی سیف ساتو هغوی به مهنګایي دا په داسې طریقه وساتله سبسډي به یې ورکوله نو په دې طریقه به ریاست چلېدو نن زما زه نن ایسي ته خپل ایسي ته زما یار دی قیصر خان کونډي خو زه هغه ته د دې سټیج نه وارننګ ورکوم چې اندره پارک راتیانو بازار کې په دکاندارانو دي ناجایزه جرمانې ولګولې
دکانداران دي تنګ کړل قسم په خدای چې بیا په احتجاج کوم او د وړو متعلق دا وایم چې ما له به د ماښامه پورې د ما چې کومه کوټه د راتیانو د عوام وو که دا وړه راونه رسېدل زه کونډي صاحب ته دا درخواست کوم چې څومره زر تر زرې ماښامه پورې د دې خلکو حق راوله او که نه نو بیا به زه په زور باندې دا خپل حق علم او د دې ولس په طاقت بیا علم دوی خو یو شعر وایي چې رات کی بات کا مذکور ہے کیا یو شعر دی ساری یو خبر ہو کہ ماخان تیرے وہی رات کی بات کا مذکور ہے کیا چھوڑیے رات گئی بات گئی خدا به منګ نه راو دا به ان شاء الله چې منګ نیسو او دې منګ داري خبره تاسو کو باقي خپل پارټي قائدینو ته او ټول ته دا درخواست دی چې زما دا خبره دا د ولس ترجمانی ده زه هرګز د دې لپاره نه ما چې ګنې زه د پی ټی آی خلاف زه اوس په پی ټی آی کې هم بیا به په پی ټی آی کې هم باندې څوک یې نشي ځکه چې د پی ټی آی ورکړې نه د قومي اسمبلی ممبر یم نه د صوبایي اسمبلی ممبر یم زه به بیا هم دفاع کوم خدای مې ورته لږ ورکړه چې دوی د لاسه کومه تباهي بربادي جوړه شوې ده د هغې د امن وکړي یو اخري خبره کوم معافي غواړم یو منټ بس یو دا ټي وي باندې بار بار راځي که نه چې نوې 2020 پاکستان دا به د خوشحالي پاکستاني دا د خوشحالي پاکستاني نو موږ هم ټیک ده نو فردوس خساوان راشي او هغه وایي چې نوې پاکستان به د خوشحالي 2020 د پاسه به مراسي راشي او یو پکې دا موټا غونې فواد چودري هغه وایي چې دا د ساینس او د ټکنالوژي په بنیاد به چې 2020 به د خوشحالو پاکستاني نو هغه ته موږ دا وایو چې د یو دوبي ښځه وه هغوی دوبي ښځه لاړه خپلې ملکې ته ویې چې میا بس ختموم میا چند ناشوی دی هغې زر زر مټۍ راواغست او تقسیم یې کړه باچا راغی هغه ته یې وویل چې